د منیو سپرم ولې مو له لاسه ورکړی او څنګه کولی شو د منیو سپرم بېرته لاسته راوړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. هغه خلک چې منی سپرم یې له لاسه ورکړی وي څنګه معلوم او څنګه یې بېرته خپل ځان قوي کړو؟ لکه څنګه چې تاسو به ډېر اورېدلي وي او ډېر داسې خلک پوښتنې هم د یو بل چا څخه کوي په خپل منځ کې چې ملګري وي ورته وایي چې زما د ذکر څخه نرۍ اوبه د یا د تلیفون د اړیکې په وخت کې تویېږي یا هم د فلم د کتلو په وخت کې زما د ذکر څخه نرۍ اوبه سریښناکه مایع ځي. د دغه مشکل څخه څنګه ځان خلاص کړو؟ د ویډیو تر پایه سره اوسئ تر څو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. دا دوه تاوانه لري او په دوه طریقو باندې تاسو خپل ځان تاواني کړی وي. لومړی تاوان خو دا چې هر کله تاسو په ځوانۍ کې اوسېدلی یا هم ځوانان یاستئ، اوس فلحال تاسو هر ټیم د لاس څخه ګټه اخلئ، یعنې په لاس باندې مو ځان شهوت ته رسولی، یعنې ځان مو خلاص کړی او هره ورځ تاسو په یوه هفته کې تقریبا 3 یا 4 ځلې دغه کار کوئ. نو د دې مرض څخه چې تاسو ځان خلاص کړئ باید دغه کار وکړئ. او دوهم هغه خلک چې ډېر عیاش فلمونه یا خراب فلمونه ګوري، د دې سره د خپل ذکر څخه بیا نرۍ اوبه ځي. نو د دې علاج بیا دا دی تاسو کولی شئ په دغه طریقه خپل ځان کنټرول کړئ. لومړی خو تاسو اول چې هر کله تاسو ذکر یا شیطان قوي کېدو نو تاسو سمدستي تشناب ته ځئ او چې کله تشناب ته لاړئ نو هلته خپل ذکر باندې یخې اوبه اچوئ، ځکه دا سنت طریقه هم ده. تاسو چې هر ټایم کې ستاسو خپل بدني شهوت راپارېده او بغیر له کوم ضرورت راپارېده یا هم ګناه درته کېدله نو تاسو ځئ سمدستي تشناب او هلته یخې اوبه پرې اچوئ. خو د دې تر ټولو راځئ هغه نقطې ته زه تاسو ته متوجه کړم او هغه ځای ته به تاسو ورسوم چې څنګه معلوم کړو چې زموږ مني هم خراب شوي یا سپرم یې ختم شوی. تاسو کولی شئ خپل مني په دې طریقه چک کړئ چې په اوبو کې به خپل مني واچوئ. که چېرته لاندې په ګیلاس یا هم کوم لوښي په مابین کې یعنې لاندې منځ کې پاتې شو، بیس کې پاتې شو، نو پوه شئ چې ستاسو مني سالمه دي. او که چېرته ستاسو مني د اوبو سر ته وختل نو پوه شئ چې ستاسو مني ناسالمه دي. بیا د دې لپاره تاسو کولی شئ د دغې څخه ګټه واخلئ. بادام، کیله، شودې، شات 4 واړه ګډ کړئ، مکس کړئ، تر 4 ساعته پورې یې په یو ګیلاس کې واچوئ او بیا له هغه وروسته چې کله 4 ساعته پوره شول نو بیا کولی شئ په هر یوې د کاشوغې په واسطه وخورئ. تر 1 میاشتې پورې دغه نسخه استعمال کړئ نو انشاءالله ستاسو دغه مشکل به ډېر ژر رفع شي او ختم به شي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.